حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کما زندگی تیرا کړې د خلافت او د بادشاہي نن دنیا هغې ته حیرانه ده. امن، زبردست امن، معمولی غوندې ظالم په مظلوم ظلم نشو کولی، سزا به ورکوله او په سزا کې به دې ته نه کتل چې دا مشر دی که کشر دی، مالدار دی او که دا غریب دی او که دا د لوی درجې دی او که هر څوک دی، گورنر دی ولی نی، هغه له به سزا ورکوله. چې کوم عاملان او گورنران یې مقرر کړي وو په هغې به 4 شرطه لګول. یو شرط به یې پیدا لګاو چې ته به په قیمتي څاروي سورلي نه کې، برزاون اعلا اس په هغې به سورلي نه کې، قیمتي اوښ په هغې به سورلي نه کې، کوشش کوه چې په خر سورلي کې یا کمزوري اوښ باندې به سورلي کې. خو چې عام حالاتو کې ته ګرځې، یو خو جهاد له ځې نو بیا خو قیمتي اس پکار دی، خو چې عامو حالاتو کې ته ګرځې، کور ته ځې، دفتر ته ځې، د مسلمانانو حالات معلومې، نو په قیمتي سورلی به سورلي نه کې، کمزوري سورلی باندې به سورلي کې چې خلک دونه وایي وګوره هلکه گورنر صاحب داسې قیمتي سورلي یاره چې داسې زم وی. او بل دا دی چې قیمتي په سورلی کې دا د بیت المال سره زیاتې هم دی، دا ډېرې پیسې غواړي، داسې به نه کې، په معمولي سورلی به سورلي کې. یو دا شرط. دویم شرط دا چې قیمتي نری جوړه به نه اچوې، غټه جوړه به اچوې، پیړه ډبله، کم چې عام شپونکیان اچوي او مزدوران یې اچوي، چې ستا د یو مزدور او د لیبر جوړه برابري، چې دا فرق پکې نه، قیمتي جامه نری دا به بالکل نه اچي. دریم شرط به دې پکې دی چې قیمتي خوراک به هم نه خوري. اوس که خورې خوره ستا خپل کار دی، خو چې کله عامل شوې او گورنر شوې نو شرط دا دی چې قیمتي خوراک به نه خوري، عام خوراک به خوري. او که چرته داسې مقرره چې خلک تا سره ناست دي او یو ځای ډوډۍ خوري، نو چې کوم هغه لیبر او مزدور خوري هغه به خوري، زیاتې قیمتي ډوډۍ به نه خوري. او څلورم دا دی چې په دروازه به دربان نه ودرې، چې چاته حاجتي او حاجت والا تاله راځي چې هغه ته رکاوټ نه درله راځي. او که د یو انسان ضرورت یو راتلی نشي نو کور ته به ورځئ. او د شپې او د چوټۍ پر وس کې به په لارو کوڅو کې ګرځې، د خلکو حالات به معلومې. دې ته خدمت وایي، داسې خدمت پکې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، په هغې به عمل کې چې د خلکو نه ځان به اوچت نه حسابې، ځان به لوی نه حسابې. خلک چې په ځمکه کښېني په خوره به ورسره کښېني. دا به نه وي چې زه خو ګورنر یم او زه خو والي یم او زه خو ډېر لوی سړی یم. نه، چاته به په سپکه نه ګورې او نه به په اوچت نظر تکبر به نه کوې. داسې والیان او گورنران، داسې والیان لکه نن چې زمونږ گورنران او والیان او زمونږ د وطن مشران د کمو کمو ګاډو کې ګرځي، کم ځای نه دا ګاډي راغله او کم کم خوراکونه کوي. د یو وخت په خوراک لکونه روپۍ لګوي او کمې جامې اچوي او چې بیا حلف علي کم کوټ او کم قصې پیسې کوي. او ځکه نه ته غریب خو دې ورشي، یو دربان نه چې 10 څوکیداران ولاړي، پولیس ولاړي، پرېږدي دې ورته نه، ځکه خو نظام ګډوډ. دا شرطونه یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روانو، یو سړي ول آواز ورکړ، وی امیر المؤمنین تا چې د گورنر د پاره دا کم شرطونه لګولې دي نو دا به تا د الله د عذاب نه د قیامت پر ورځ بچ کي، په دې به خلاص شي.
چې شاته وکتل ولې وی ورشه د مصر گورنر ته دی وګوره چې کوم عامل دی هغه ته وګوره نو تا ته به خپله پته ولګي د قیامت پر ورځ به د مصر غریبانان یي او ستا به ګریوان بس فورا راغی د مصر گورنر څوک و عیاض ابن غنم فورا راغی یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه هغه وی لاړ شه لاول په مصر کې د خلکو نه معلومات والا تپوس وکړه د دې گورنر او بیا چې په هغه ورننوځې نو که نقصان پکې و او زما شرطونه پکې پوره نو عمل یې نو کړی نو د مټه به ونیسې چې څنګه ای اقسې به مال راولې په کوم حالت کې ناست دي په اقه حالت نه به روچت کې او دلته به مال راولې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه لاړ په مصر کې تپوس وکړ یاره چې دا زمونږ گورنر صاحب تاسو څنګه سړی دی دا چا نه به یې تپوس کو اهل رینه د نیکانو خلکو صالحینو نه یې تپوس کو عالمانو نه محدثینو نه یې تپوس کو یاره دا گورنر صاحب څنګه دی یاره سړی خو بد نه دی ښه دی خو دا ده چې خلکو سره ښه نه میلاوي چې ورشې نو بار په دروازه دربان ولاړي نه دی پرېږدي بار به ولاړې په لینډ باندې او چې کوم مالداري هغه مخکې پرېږدي غریبانان نه پرېږدي او دا یو مسله خو پکې رانه بل ځای ورغی هلته یې تپوس وکړو بل ځای ورغی خو چې چا نه هم تپوس کوو دې ته احتساب وایي د خپل عامل دقه احتساب تو که چې دې تا نه کرپشن وکړي غم خدا دی چې مشر غلا کوي کشر وخامخا کوي غم خدا دی چې مشر عمل نه کوي په دین او په شریعت کشر هم نه کوي غم دا دی چې مشر رشوت اخلي کشر به خامخا اخلي غم دا دی چې مشر کې تکبر وي نو په کشر کې به خامخا تکبر وي شی د بره نه سمیږي دغه احتسابي عمل نه چا نه هم چې تپوس کوي نو هر یو وایي چې یاره نور خو ډېر ښه سړی دی خو تکبر پکې ډېر زیات دی کبرجن دی او لویوالی دی او ځان ته خوښ دی بس چې دا معلومات یې واغېشتل نو د هغې نه پس محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورغې د عیاض ابن غنم چې کم دربار و د گورنر هاوس ورته وی او کار څه ورته وی هلته ورغې چې ورغې نو په دروازه باندې واقعي دربان ولاړ او د یو درېږه هغه وی زه عیاض سره ملاوېږم وی ودرېږه صبر وکړه زه به دې تپوس کوم چې هغه اجازت ورکړي بیا به ملاوېږي وی زما ضرورت دی دربان ته څه ضرورت دی اجازت ته څه ضرورت دی وی دغه دپاره آرام کښېنه دا د گورنر صاحب اړه دی هغه به اجازت درکوي چې هغه دې وخت فارغ دی نه دی فارغ آرام کوي که آرام نه کوي وی ښه داسې وکړه اجازت یې ترې غواړئ نو ورته ووایه چې عمر یو سړی را لېږلی دی چې د هغه نوم دی محمد ابن مسلمه تا سره میلاوېږي خو چې دربان ورغې او ورته یې وی چې امیرالمؤمنین صاحب سړی را لېږلی دی او نوم یې خو مشهور محمد ابن مسلمه خو مشهور د پیغمبر علیه السلام صحابي و بس سړي باندې راپرپې راغی او نیغ ودرېد او دی چې سنګ وی راځه صاحب چې دی سنګ ورننوته نو په نری جامه قیمتي جوړه کې ناست دویم یې ورسره ونه کړه وی دا مټې ونیو وی راځه امیرالمؤمنین دی غواړي وی ښه صبر وکړه چې دا جامې بدلې کړم او نور جامې واچوم د سفر او جوبه چوغه واچوم وی امیرالمؤمنین وی چې په کوم حالت دې ولید په حق یې راوله فورا راځه د مټې ونیو د هغه ځای نه را روان کړو مدینې منورې ته یې راوسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې ناست و د هغه دارالخلافه خو مسجد نبوي و هلته ناست و دی ورته پیش کوي صاحب دا ستا د مصر عامل دی دا گورنر دی عیاض چې تا مقرر کړی دی وی وایه حالت یې څنګه دی وی حالت یې وګوره دغه یې جوړه ده تا پې شرط لګولو چې قیمتي نری جوړه به نه اچې قیمتي نری جوړه یې اچولې ده تا پې شرط لګولو چې دربان به نه ودرې دربان یې ودرولی او زه په ټول ښار کې وګرځېدم هر چا د ده نور صفتونه وکړل خو دا یو خبره ټول وکړه چې په سړي کې ډېر لوی تکبر دی دربان ولاړ دی غریب نه پرېږدي مالدار پرېږدي او خلق پلین ودرې چې کله یې خوښوي سړی وردن نه کړي یو لوی شوشه او یو لوی مسله یې جوړه کړې ده او ډېر لوی تکبر ځان د خلکو نه اوچت حسابوي دغه یې جوړه ده
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د پلار د سنم د پلار د پیژنم غنم او د پلار ته دا غنم ولې وایي خبرې هغه سر ښکته کوي یو وی ستا پلار به ګډې چیلی سرول غنم په عربی کې ګډو چیلو ته وایي د ګډو د چیلو رمې ته او ګډو چیلو ته غنم وایي نو ستا پلار به ګډې چیلی سرولې او د ګډو چیلو تجارت پې کو او ګډې چیلی ډېرې خوښې وې نو په دې وجه ورته خلکو غنم نوم کېښود او یو صاحب خبره دې ټیک ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هلک ته ورشه د ګډو چیلو د سرور را کوتک راوړه کوتک یې راوړه وی نور در سره څه نه کوم خو دا کوتک واله او د بیت المال چې څومره ګډې چیلې دي ځه دا په صحرا کې سره وه سارې بوزه او ماښام یې راوله تا باندې چې ما کوم شرطونه لګولو یې پوره کړي هغه سر ښکته کړی و وی صاحب الموت افضل من ذلک وی صاحب مرګ د دې نه ماله بهتر دی خو دا کار را باندې مه کوه ځکه اوسه پورې ګورنر وم نو خلک به وایي چې ګورنر او ګډې چیلی سروونکې وایي خلک نشه دی اوس هم په سر کې شته اوس هم په سر کې نشه شته ولې ګډې چیلی ما نه دي سرولی ولې ګډې چیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سرولی دي او حضور پاک فرمائی ما من نبی الا رعا الغنم داسې پیغمبر نه دی تیر شوی چې هغه د ګډې چیلی نه سرولی دا هر پیغمبر ګډې چیلی سرولی ګډو چیلو کې سرولو کې څه چل دی تکبر دا کې پیدا شوی دی ګورنر وی دا ډنډه به والې او نیغ به دا ګډې چیلی سره او ګوره ما ته وګوره چې ګډې چیلی کله سره نو چا نه اوبه ونه غواړي کم ډنډ نه چې ګډه چیلی وبس کیا بس کې او ګورې چا نه ډوډۍ موډۍ ونه غواړي د دقه ګډو چیلو پی بله شي او باغې به خپله ګزاره کوي د تکړه شي او ته بیا وایي چې صاحب معافي را سره وکړه مرګ بهتر دی خو دا کار ګران دی وایي چې دا کبر مې د سر نه نیستی که نه نو ته نه سمیږي اقه ګډې چیلی رمې وله ورکړه او ډنډی وله ورکړي نور درته څه نه وایم نور ښه سړی یې ما دې معلومات کړی دی د مصر خلک د نور صفت کوي انصاف در کې شته ښه سړی یې دینداره سړی یې خو دقه یو تکبر د کې پیدا دی چې دا قبر لږ وځي نو هله به کار کېږي څو ورځې پې هغه ګډې چیلی وسرولې او بیا یې راوسته وی راشه دلته ما سره مخامخ کښېنه وی وایه که نه څه دې خوښ دي اوس واپس ته ګورنر کم او که نه مدینه شریف کې پاتې کېږي او که دا ګډې چیلی سره وی امیر المؤمنین ما خو د ګډو چیلو د سرولو خوند نه ولیدلی واقعي زما پلار به ګډه چیلو سره مینه کوله او سرولې به امیر المؤمنین دا لذت او خوند خو ما نه ولیدی دی کې چې کم خوند دی او کم لذت دی او زما دا خپې چې کله خوږ شي او کله ستړی شمه او جامونه مې خولې بیږي او د ډنډ اوبه وڅکمه او بیا الله ته ودرېږم او الله ته وجاړم زما قسم په خدای چې دی کې کم خوند دی او کم ټیسټ دی او کم لذت دی ګورنری کې نه چې امیر المؤمنین په بادشاهۍ کې هغه خوند تا ته میلو نه شي بس زما دا ډیوټي قبوله ده مهرباني وکړه او ما هم د دې ګډو چیلو څوکیدار مقرر دونه نفقه راکوه چې زما د بچو زما د ښځې پې ګزاره کېږي ډېر خوند راکوي چې دا کله ستړی شم او بانګ ووایي او زه ودرېږم الله ته په هغه خیرنو جامو کې الله ته ودرېږم او الله ته زاري وکړم او وجاړم او ډېر خوند راکوي چې زه ستړی یم او د شپې ودیم ټوله ورځ مې ګډې چیلی سرولې او ګرځېدلی یم او د شپې کله ودیم او زه راپاسم او الله ته ودرېږم او تهجد کوم نار یم خېټه مې خوږېږي او سر مې ښکته کړي نو ما ته خپل پیغمبر را یادېږي ما له ډېر خوند راکوي امیر المؤمنین ګورنري دې بل چاله ورکه سنبال کا زما ګورنري نه پکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي عیاض ابن غنم اوس د ګورنرۍ قابلې نور صفات تی برابر دی خدا یو شی در کې نو اوس د ګورنرۍ قابلې ځه اړر دی د امیر المؤمنین واپس مصر ته ځه او ما د مصر ګورنر کړه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صاحب کم صحابي دی سعد ابن ابي وقاص اوهو هغه د کوفې ګورنر کړی خلکو په شکایت وکړه قصه به راته چې د بل وخت کوم دی وخت کې مختصر دا یو ټکی د حضرت عمر رضی الله عنه
خلکو به شکایت یو صحابي یو لېږه وی لاړ شه او ته معلومات والا چې معلومات یې ولا او سنګ معلومات والا وی لاړ شه او د ده نه پشي شام تپوس وکړه او بیا د کوفې کې څومره جامع مسجدونه دي جوماتونه دي دې ځان سره کړه د مخکې هم د خلکو نه تپوس وکړه هغه صحابي لاړ او تپوسونه یې وکړل هغې ټولو وی ډېر ښه سړی صاحب ډېر د انصاف فیصلې کوي صاحب چې جهاد یې دې مخکې روان صاحب د غریب او د مالدار فرق نه کوي ډېر سم سړی دی هر جومات کې یو جومات یې پرې نه ښوده په هر جومات کې د هغه متعلق تپوسونه وکړل او بیا ورغې وی امیرالمؤمنین را لېږلې ما ستا متعلق مې تپوس وکړ ما تا کې څو نه مونتل راځه اوس ستا ځان سره یو څو جوماتونو ته بوځم یو جومات ته مخامخ بوته اول ته ودرو وی دا سنګ سړی دی هغوی یې صفت بل جومات ته بوته وی دا سنګ سړی دی هغوی یې صفت وکړو خو چې کوم جومات ته به بوته خلکو به څه صفت کو وی صاحب د انصاف فیصله کوي فرق نه کوي صاحب زموږ په جمع کې مخکې راغلي ولاړي او موږ له جمع راکوي صاحب جهاد ته راټولو نه مخکې دي صاحب چې د غنیمت مال تقسیموي په انصاف یې تقسیموي زیاتې کمې پکې نه کوي صرف یو کس په یو جومات کې په الزام ولګا یو کس هغه واقع راته بیا به بل وخت ویم ده ورته خیرې وکړه هغه خو په خیره ولګېدله نو ګوره چې واپس قاصد راغی نو هغه یې صفت وکوي صاحب سعد ابن ابي وقاص کې هېڅ غلطي نشته ما پشي شام په ټولو جوماتونو کې د هغه تپوس وکړه او د هغه په مخه مې هم د هغه تپوسونه وکړل او دا صحابي کم صحابي و سعد دا هغه صحابي و چې اول من رما بسهم فی سبیل الله چې جهاد فرض شو د خدای په لار کې لومبې غشي دیشتې دی ورېږه د دې نه مزېدار یو بله خبره درته وکړم دا ده په احد کې چې کله به د غشي ویشته سعد ابن ابي وقاص دشمن ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ولاړو نو صحابو ته به وی غشي دې ته وغورځوئ تاسو داسې ویشتل نه شئ کولی کم چې دې کوي نو صحابو به بټوې نه غشي ده ته غورځول او ده به غشي ویشته په دشمن باندې او رسول الله مبارک به کتل چې دا غشي په دشمن لګي که نه لګي دی ورته وي د الله رسول زما شاته ودرېږه ځکه چې د دشمن علم نو هغوی په ما غزار کوي قانون دی چې ډز د کم ځای نه کېږي دشمن په هغه ځای ډز کوي نو هسې نه تو نه لګي نحردونه نحرک زه دې مړ شم زما سینه دې سوری چې خو چې ته بچ حضور پاک ورته څه فرمایي واه صرف دو صحابو د پر دا منقبت بل چاله نشته چې د به غشي ویشته د دواړو جهانو مبارک سردار به فرمایل ارم یا سعد فداک ابي و امي سعدا اولا د ما مور او پلار تا نه قربان پیغمبر مبارک د خپل مور او پلار قرباني ارم یا سعد اے سعد اولا فداک ابي و امي یا فداک ابي و امي د ما مور پلار تا نه قربان اولا دا د غټ منقبت دی نو ګوره دغه صحابي دی خلق هم صفت وکړو لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا هم د کوفې د ګورنرۍ نه معزول که او مدینې ته یې راوست او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه ما که سعد ابن ابي وقاص د کوفې د ګورنرۍ نه سوبکدوش کو معزول مې کو په دې وجه نه چې د خیانت کړی دی په دې وجه نه چې د بېانصافي کړی دی په دې وجه نه چې د تکبر کړی دی په دې وجه نه چې شریعت د حکم کوتاهي کړې ده بس اسې ذمہداري پې نوره ورناچومه دې به راځي په مدینه منوره کې خپل ژوند تېروي داسې انصاف حضرت خالد ابن ولید څومره لوی جرنیل لوی جرنیل صرف دونه الزام و پکې چې خالد ابن ولید خپله کوي او د بل چا نه اوري نور انصاف کوي پوره او جرنیل دی صاحب چیف آف آرمی سټاف چې ورته وایي جرنیل صرف دومره ده چې د خپله مني وی غنیمت کې خیانت کوي وی نه په خپله وروستو جنګېږي وی نه مخکې جنګېږي شرعي څه نقصان پکې شته وی نه وی څه نقصان دی وی هغه چې لاندې ورسره کم نور جرنیلانو هغوی وی خپله کوي زموږ نه مني بس او دا لا این اډر خو د مخکې نه راروان دی چې څه اډر کوي موږ ورسره ځو بس ډېره تیزي کوي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په سوال جواب ولېږه وی د شورا فیصلې باندې به فیصله کوي خپل اډر به نه کوي
د به بیا خپله ډر چلاو څه ګناه خو پکې نه وه هغه ته خبره مضبوطه ښکارېده بیا ورپسې سړی ولېږه وی خالد ابن ولید ته وایه چې امیر المؤمنین وی چې جهادي څومره کارونه کوي شورا سره مشوره کوه نورو لاندې جرنیلانو سره د هغې د مشورې نه بغیر مه کوه لیکن خالد ابن ولید خو هم څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم وته سیف من سیوف الله ویلي چې د خدای د تورو نه یو توره د توره دا لقب ولا پیغمبر مبارک ورکړی بس چې نه منله حضرت عمر بل سړی ولېږه ورته یې ویې لړ شه او خالد ابن ولید به په میدان جنگ کې وي او ورته ووایه چې ستا په ځای زه موقع جرنیل کړم زه چیف آرمی سټاف شم زه جرنیل شم او تا نه دا عهده واخیسته ته به د یو سپی په حیثیت جنګېږي دا نه چې ته به سیکنډ جرنیل شې دا نه چې د هغې نه به لاندې شې دې زمانه کې مونږ ورته چې کومې عهدې ورکوه به نه ته به د یو سپی په حیثیت یې بس لاړ په میدان جنگ کې خالد ابن ولید ته اطلاع ورکړه بس هغه چې هغه کم د جرنیلۍ مشری کم شو هغه یې غله ورکړه او لاندې راغی او د یو عام سپی په حیثیت باندې جنګېده نو چا وله پیغور ورکړه وی ته خو مخکې به د فوج جنګاو څه به دې کول جرنیل وی اوس یې لاندې راوستی حضرت خالد ابن ولید ورته څه وی اس پروا نشته مخکې به مې خلک جنګول اوس به په خپله جنګېږم مخکې به مې خلک جنګول ملګري به مې جنګ ته ور مخکې کول بس ما لپاره منقبت دی اوس به په خپله جنګېږم یو ځل د دې برطانیې وزیر اعظم و زما په خیال یو د دې وزیر اعظم نه مخکې بل و که بل و ټوني بلیر یې ورته وی ټوني بلیر تاسو یقین وساتئ چې د هغه سټیټمنټ و د هغه بیان ما په خپله اورېدلی دی ما په خپله کتلی دی چې د هغه نه تپوس شو د دې دنیا کې د خلکو یو آیډیل زمونږ پرویز مشرف نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی څوک دی وخت چې د هغه په شان بادشاه یو چلی وایي کمال اتاتورک یو ظالم بیکاره بادشاه بېدینه بادشاه هغه نه چا ټوني بلیر نه تپوس وکړو ګوره ټوني بلیر نه وایي ستا آیډیل څوک دی یعنی حکومت د چا په شان چلول غواړي ویم وی د مسلمانانو عظیم شخصیت عمر فاروق رضی الله عنه په شان افسوس چې اقصی حکومت وچل انصاف بیت المال نے باقاعده د دین عالمان مقرر کړ په جماعتونو کې کېنول معلمین هغې د تنخواګانې مقرر کړ وی خلکو ته قرآن وښایه د پیغمبر حدیث وښایه چې تاسو بار لګیا یو ځان له مزدوري کوئ تاسو به د دین خدمت سیګاو کوئ تاسو له بیت المال نه تنخوا مقرر څومره کونډې وې یتیمانانو مسکینانو او معذورو په کور کې به ناستو تنخوا مقرر شو او یوازې دا نه چې څومره مسلمانانو او ځوانانو او هغې د جهاد طاقت لرلی شو هغې یې په کور تنخواګانې ورکولې وی بچې تنخوا اخلې خو کله جهاد ضرورت شو نو توره بالې و میدان ته به ځئ فراواني شروع شو زکاتونه خلکو ورکول عشرونه خلکو ورکول دا د پولیس نظام هغه جوړ کړی دی د هغه نه مخکې یو فوج و بس هغې به ټول ارڅه کول هغه وی فوج خو به دشمن سره جنګېږي دننه به امن و امان څوک راولي دننه به زما د قوم حفاظت څوک کوي دي خو به د بار نه کوي نو دا د پولیس نظام یې جوړ د ډاګ نظام یې جوړ کړ چې خطونه یا خلکو ته په اسانه باندې رسېږي ځای په ځای پولونه جوړ کړل پولونه او ځای په ځای بیت المال جوړ کړو او سرکاري ځمکو کې غریبانانو باندې تقسیم کړئ وی راشه شابه ځان لی کرئ هسې شاړې پرتې دي څه پې ځان له کرئ بیت المال له به هم شی راځي او ستاسو به مې په خدای قسم د انصاف حکومت د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم یې جبله ابن هم عمر فاروق ډېر زیات خوشحاله شو چې د روم یو بادشاه راغی هغه مسلمان شو د روم هغه بادشاه وی چې زما زړه کېږي چې زه عمره وکړم عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی زه به در سره یو ځای لاړ شم دونه پروټوکول یې وله ورکړ وی زه سره یو ځای ځم او تا سره عمره کړم چې ته عمره کوې چې زه سره وکړم لکه اوس یو بادشاه لاړ شي او د سعودي بادشاه ورته وی زه سره ځم زه سره یو ځای طواف کړم طواف شروع دی لاړل مکه مکرمې ته طواف شروع دی عمره ده نو عمره کې خلک
د احرام دا لنګ ورته وي لنګ یې تړلې وي او په هغې کې طواف کوي طواف دوران کې یو بانډیسي چېرته هلته خورش زیات وي او ډېر لوی ټیل یو بانډیسي چېرته د هغه جبله د روم بادشاه چې مسلمان شوی و د هغه پلنګ خپراله پلس کې ښکته چې خپراله هغه چې څنګه قدم واخیسته نو د هغه نه لنګ اوس پړدی شو لنګ ته پرېوت نو بل څادر ورسره و عورت یې ښکاره نه شو دا نه یې پټ کړ خو لنګ ته پرېوت چې پرېوته نو دغې جبله لاس اوچت که هغه بانډیسي یې ښه مضبوط یو څپېړه و په دونچاقو دی زما پلنګ دی خپه کېښوده او زه دې بربنډ کړم زما نه یې لنګ وغورځه بانډیسي څوک و هغه خو د حضرت عمر په رعیت کې هغه ته خو انصاف معلوم و چې که ته بادشاه و ته زوروره مې خو ته ظلم نشي کولی نیغ لاړ حضرت عمر فاروق له وایي دغه جبله ده په څپېړه وواله چې طواف خلاص شو عمره خلاصه شرابې غوښته ښه په نرمۍ ورته وایي وایي دا بانډیسي یې په څپېړه والی دی وایي ولې دې ووه وایي زما په لنګ یې خپه کېښوده او زما نه لنګ وغورځېد وجود مې لاندې ښکاره شو هغه ته وایي تا راده په لنګ خپه ولې کېښوده وایي صاحب ما په قصد نه ایښود د لنګ ولې ځان پسې راښکه په کار خدا دی چې لنګ یې اوچت کړی وي حضور پاک خو فرمایي چې لنګ به د ګېټو نه اوچتی د ولې لنګ ځان پسې راښکه او ما په قصد نه پرېښې خوره شو ټیلو ما خپه کېښود هغه در په لنګ راله د چې قدم واخیست نو لنګ یې اوس پړدلی شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جبله ته وایي جبله داسې کاندي چې زیاتې دې کړی هغه قصدن په تا خپه نه دی ستا زمونږ پړه کې ډېر لوی قدر دی چې ته مسلمان شي زه در سره رالم او ما په خپله در سره طواف وکړ اوس داسې کار دی چې د خدای په نسته مسلمان شوی نو په اسلام کې مشر او کشر نشته انصاف هر چا سره دی دا باندې سیره دا کول غواړي امیرالمؤمنین ورته ویې بخوې نه معاف کو څپېړه یې رانیستله او څپېړه به ترې وباسو هلکه میلمه دې معاف یې کوې نه یې معاف کړو هلکه ته نه ګورې چې زه ورسره د مدینې نه راځم او ما ورسره طواف وکړو وی صاحب هر څه ټیک دی خو د پیغمبر مبارک وینا ده پرېږدم نه ما نه څپېړه ایستله په ډک مجلس کې په ټول طواف کې او څپېړه به ترې وباسو حضرت عمر هغه ته وی داسې وکړه دوه خبرې د شریعت وینا ده اوس یا به دنه څپېړه وباسي او یا دا ده چې ته به دې راضي کې جبله وی صاحب ما له یو دوه درې ورځې مهلت راکړه زه به یې راضي کړم ډېره ښه راضي کړه په هغه دوه درې ورځو کې هغه جبله واپس وتښتېد روم ته واپس عیسایي شو وی داسې اسلام مې نه دی پکار چې ما نه دې په حل کې خلک څپېړې وباسي هلکه کمبخته داسې اسلام پکار دی چې د غریب او د بادشاه یو برابر حیثیت دی واپس عیسایي شو چېرته صحابه تلي حضرت عمر ته چا وی چې سړی خو تښتېد روم ته لاړ وایي هغه ته خو نیکبخته ما ډېره ښه خبره کړې او د انصاف خبره مې ورته کړې او د شریعت خبره مې ورته کړې وه یو صحابي تلي روم ته تجارت ته دا جبله پې خبر شو چې د مدینې منورې نه یو صحابي مسلمان راغلی دی او تجارت کوي نو دی او خپل دربار ته هغه صحابي ته ما پیژنې وی نه صاحب وی لږ سوچ وکړه ما به وپېژنې چې هغه ورته خپل تاج ماج لر کړه وی ولې پېژنم وی یو صاحب هغه جبله خو نه وی هماغې چې زه مسلمان شوم بانډیسي مې په لنګ خپه کېښوده او بیا راته عمر وی اوس به دنه څپېړه وباسي او زه راله واپس عیسایي شو اوهو ډېر بد دی وکړه یو څپېړه څه وه هغه بانډیسۍ به دې راضي کړی مونږ به ورته مینت کړی او که نه وه نو یو څپېړه کې څه چلو اوس خو ته عیسایي او تا ته پته ده چې د دوزخ خشا کې ټول عمر به په دوزخ کې پروت دی ټول عمر دوزخ ښه دی که څپېړه ښه وه او دا درنه تپوس کوم چې هغه څو ورځې دې په اسلام کې تېرې کړې وې هغه جندي څنګه و مخکې هم دلته بادشاه وي اوس هم بادشاه ځکه چې دې واپس راغی قوم واپس بادشاه کړه او ورته وی فلانکي وی قسم دی هغه څو ورځې چې ما په اسلام او په مسلمانۍ کې تېرې کړې هغې کې چې کوم خوند او سکون و زما په بادشاه کې نشته ډېر پریشان وی راځه مړه بیا مسلمان شه وی اوړه مې کېږي خو په یو شرط هغه شرط دا دی که عمر ما له خپله لور راکوي په نکاح نو زه واپس مسلمانېږم اوس که واپس مسلمان شم نو خلک به پې غورونه راکوي خلک به وایي چې دا څنګه سړی دی
قمقل کله مسلمانېږي کله واپس عیسائی کېږي بیا مسلمانېږي نو که عمر غوندې سړی امیر المؤمنین ډېر لوی سړی دی ما له لور راکوي نو زه به ووایم چې زه مسلمان شوم په دې شرط چې امیر المؤمنین عمر غوندې شخصیت ما له لور راکړه صحابي ورته وایي که زما د لور خبرې خو اوس په دقه ساعت یې دله درکوم که زما د وس خبرې ما ته وایه چې وکړم نو لور د عمر ده هغه خو د هغه نه بغیر د فیصله نشم کولی خو داسې کار دی زه را تجارت خپل پرېږدم دا سامان دلته پرېږدم زه مدینې منورې ته ولې که تا خدای مسلمان کړي نو عمر ته وایم نو که هغې لور درکوله نو واپس راځم دې لاړ مدینې منورې ته کافي مزل ډېر مزل د میاشتو مزل و چې لاس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوې وې صاحب هغه جبله سره مسلمان شم اسلام ته اړه کېږي خو ستا لور غواړي الله اکبر حضرت عمر یوه لور ګورې په حضور پاک واده وه ام المؤمنین و د مسلمانانو مور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نو ام المؤمنین خو په هغې پابندي وه چې د حضور پاک د وفات نه پس ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا چا سره به نکاح نه کوې ستا لور غواړه لور یان وسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی تا ورته ښه ولې نه کول وی صاحب ستا په لور نوسې کې زما څه اختیار و وی بچې د یو انسان د اسلام نه د عمر لونه خو څه کې چې د عمر ټول زامن او بچیم قربان هله شابه په دې اس په واړوه او ځان رسوه وی راځه ستا شرط منظور دی بلکل منظور دی د عمر لور خو دې وخت کې نشته نوسې شته بلکل شرط منظور دی راځه هله ځان زر رسوه چې سړی مړ نه شي او کلمه و یو خدای پاکي مسلمان هغه تاجر واپس لاړ روم ته چې روم ته څنګه ورسېده نو هلته لویه جمع جرګه وه او خلک پریشانه دي اله ګوله ده د چا نه یې تپوس وکړه وایي دا اله ګوله د څه ده وایي دا زمونږ بادشاه جبله مړ شوی دی او د هغه د جنازې او د هغه د دفن خبرې ایمان یې په قسمت کې نو دا د حضرت عمر هغه د اسلام سره مینه او د اسلام سره محبت او عجزي او کله چې شام فتح شو شام او دې ته شام ته یو دی یو غلام دی غلام دوه کسه په یو وخو لښکر ډېر لوی دی وخان کم دی نو د سره یو غلام و اعلان یې وکړي دوه کسان په یو وخ باندې کېنئ اوښ به ډېر نه ستړی کوی یو کس به لاندې رواني یو به په اوښ ناست دی چې دا لاندې ستړي شي دی به بره وخیږي او دا بل به راکوشي د سره یو غلام دی په اوښ باندې سور روان شو سمندې چې لاړل غلام ته یې ویې اوښ ودروه راځه بره کېنه او په خپله یې پړې ونیوه غلام ورته صاحب دا څه کې ما بره خېږي او ته پړې نیسې ویم وی دا ولې ته خو زمونږ امیر المؤمنین یې بادشاه صاحب نور خلک به کوي ته به داسې ما سره نه کوې زه به دا اوښ پړې نیسم دا ډېره بده خبره چې زما غوندې غلام په اوښ باندې سوري او د اوښ پړې امیر المؤمنین نیولي ته خو یوازې امیر المؤمنین نه د حضور پاک ملګری یې نږدې او خلیفه د حضور پاک هغه ویې کودېږه خېږه بره انصاف به کوو که د قیامت پر ورځ ما نه الله تپوس وکړي نو زه به الله له څه جواب ورکوم او مقصې وشوه تر د شامه پورې تر شامه پورې حضرت عمر به نمبر په نمبر بدلېده غلام به بره ناستو او ده به پړې نیولې چې دی به ستړی شو دی به بره وخته غلام به پړې ونیوه اوس عجیبه خبره دا ده چې کله داخلیږي شام ته هغه نمبر اوس د عمر راغی د کوزېدو عمر غلام ته وی خېجه بره هغه وی صاحب د خدای خاطر وکړه د خو مونږ ښار ته دننه کېږو او د ښار ټول چې څومره مذهبي مشران دي هغه ټول ستا استقبال ته ولاړي نو تا به پړې نیولي زه به بره یم تا لم شرم دی او ما لم شرم دی خلک به څه وایي خلک هم رالل ورته منت وکړه وزیرانو ورته منت وکړه چې امیرالمؤمنین د خدای خاطر وکړه دا سړی دمه دې ستړی نه دی او ته په اوښ کښېنه ورته یې ویې نه داسې نه کېږي انصاف نه به کار اخلو انصاف ته به مهرباني کې دقه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې دوه ملګري دریو کسانو باندې شریک اوخو دوه کسو پې سورېدل یو به کوزېده قسم د رسول الله مبارک په خپل نمبر کې کوزېده او صحابه به بره سوارو او هغوی ورته وی چې د الله رسوله موږ به خپل نمبر بدلو را بدلو ته
ته مه کوزېږه موږ دوه کسه یو نمبر کې به موږ ښکته پورته کېږو او ته به نه کې حضور پاک وفرمایل چې زما نه تکړه نه یې او زما نه ثواب هم زیات نه دی خوښ او زما نه د خدای نه زیات یریدونکي هم نه یې په خپل نمبر کې به د دواړو جهانو مبارک سردار باقاعده کوزېده وایي زه د پیغمبر په سنت عمل کوم غلام بره دی او حضرت عمر رضی الله عنه پړی نیولی او روان دی او د چې شام چې څومره صاحب پادریانو د مذهبي مشرانو هغوی کتابونه راغشتي دي او خپلو کتابونو کې ګوري او مخامخ اوښ ته هم ګوري چې د بادشاه خو دغه اوښ دی او فورا یې اواز وکړه وایي دا هغه امیرالمؤمنین عمر نه دی زمونږ په کتابونو کې چې د پیغمبر علیه السلام د دویم خلیفه د عمر کم صفتونه راغلي دي په دغه سړي کې نه دي دا نه دی دا په اوښ کې سور دی دا د بادشاه په اوښ کې سور دی هغوی ورته وایي دغه نه دی دا پړی چې یې نیولې دا امیرالمؤمنین دی دته وګورئ چې هغې خپلو کتابونو کتل هغه ته یې وکتل وایي واقعي زمونږ په کتابونو کې چې د حضور پاک د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه په دغه سړي کې موجود دی او بیا چې کله لاړ گورنر هاوس ته نو د هغه ځای گورنر ورته وایي او کمیس یې هم شلیدلی و که جاوه کې نښتی و نو کمیس یې هم شلیدلی و هغه یې ځان له وګنډه نو گورنر ورته نوې قیمتي جوړه راوړه وی صاحب دا جوړه واچوه تا له اوس د مصر لوی لوی علما د عیسایانو را روان دي او تا سره ملاقات کوي دا جوړه واچوه دا جوړه دی د سفر هم د دوړم والې نه او شلیدلې هم دی دا بې ډوله دا ډوله یې جوړه واچوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وایي کفا بالایمان زینه وایي د ایمان نه قیمتي ډولې شی بل نشته هره کې پروت دی انشاءالله زه په جامه ځان نه ډولې کوم زه د الله د طرف نه چې په الله زما کوم ایمان دی نو په هغه ایمان زه ډولې او د ایمان هغه ډول مې خوښ او هغه د مصر او د شام د دغه علاقو چې څومره پادریان او څومره راهبان او مذهبي مشران دال او حضرت عمر فاروق سره ملاقات وکړه د هغه په دغه تواضع په عاجزۍ او په انکسار باندې الله پاک هغوی مسلمانان کړل اسلام به نه خورېږي امن به نه راځي سکون به نه راځي چې بادشاه کې عجزي وي بادشاه د بیت المال پیسه نه خوري گورنر کې عجزي وي مشرانو کې عجزي وي او د بیت المال پیسه نه خوري په خدای کې غریبي وخوري تو که دغسې احتساب راونیسه یو گورنر یو وزیر اعلی اوله چوکه ورکوی دا ګړیو سره چې بیا څوک داسې وکړي نن خو سره خبرې هم نشي کولی سم دم به راسره دلته ګرځي ناست به خو چې هلته د وزارت کرسۍ ته ورسېږي وزیر اعلی شي او گورنر شي بس بیا ورسره خبرې هم نشي کولی هلکه څه چل دی خو عام انسان یې که دغه مقبرې له به تم دي دغې له به ځم ده لا بوج در باندې زیات شو زما او ستا په نسبت حساب کتاب به راسره زیات وي زما او ستا په نسبت نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر غوندې حالات مې درته و برکات او کرامات یې څومره دا هم اخري کې به وره په مدینه منوره کې ناست دی مدینه منوره کې او یو لښکر یې لېږلی دی د میاشتو په مزل لرې دی او د مدینې منورې نه آواز وکړه د هغه سړي نوم ساریه یا ساریتو الجبله الجبله ای ساریه دې غر ته لږ متوجه شه غر نه ځان وساته د میاشتې مزل چې کوم خلک ورته ناست صحابه تابعین هغوی وی په عمر څه چلو شو زه چې اواز چاته وکړه ساریه ته خو د میاشتو په مزل لرې دی یاره کمزوری دی څه عمر نس غلطي وشوه هغه ساریه چې کله راغی نو چا یې تپوس وکړو په پلان کې ورځ تاسو ناشنا څه اورېدلي هغه ویاو په دغه ورځ ما د دشمن سره لګیا وم او جهاد مې کو جنګ مې کو دشمن مخکې زه ورپسې وایي مونږ شاته نه کتل دشمن مونږ سره چل کو شاته نه د یو غرو د غونډۍ و د هغې نه نور لښکر راپسې را روان و وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریة الجبله ای ساریه دې غر ته متوجه شي غر نه ویرېږه وایي چې ما اواز واورېده وایي ما وی والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی چې غر ته مې وکتل دشمن را روانو بس وی فوج مې دوه ځایه که نیم یو طرف ته و نیم بل خوا الله راله فتح راکړه نو ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر ورته الله ښیي هم او اواز هم ورته رسېږي او د حضور پاک سره مینه څومره وه
چې کله رسول الله مبارک وفات شو دماغ یې ودانګل توره یې راواغېسته او دقسې په منبر د حضور پاک باندې کېناسته او په دې پوړه یې ودرېده وایي منافقین لګیا دي او وایي چې حضور پاک وفات دی نبی علیہ السلام نه مري هغه نه دی وفات هغه د الله راز له تللی ملاقات لا څنګه چې موسی علیہ السلام کوه تور له تللی او ان قریب برازي او چې څوک وایي چې حضور پاک وفات دی نو زما په دې توره به سرونه وایي او که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی چې په دې توره سر وه نه مري بالکل دماغ ودان او خو جیبه حالت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے شو ہاں بالکل خبریں نشوے کول حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش پروت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په دغه ورځ یو خپل بل ځای کور والته تللی و د پیغمبر علیه السلام نه سار اجازت وغوښتې په دغه ورځ د حضور پاک طبیعت هم ټیک و سر را پاسېدلی او خپل صف ته وکتل صحابه ورته ډېر خوشحاله هم شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې څنګه راغی او حضور پاک یې وکتل وفات نو واپس راغی عمر ته وی عمر کوشا وینه کو دیګ بس ابو بکر التودرید رضی اللہ عنہ او دا آیت تلاوت کو اعلان د حضور پاک د وفات کو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين اعلان دا مطلب دی چې د حضور پاک نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي او رسول الله مبارکم بس وفات دی او بیا اعلان وکړه چې من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات که څوک د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو بس خدای بیا مړ دی او وفات دی او که څوک من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت که څوک د خدای عبادت کوي اجم دی دی مرینه او چې دا اعلان یې څنګه وکړ حضرت عمر واورېد حضرت عمر فرمایي وایي په خدای قسم که دې خپو ټینګولی شم خپو مې کار پرېښود او په یو درز مکې ته پرېوتم ما خو یې حضور پاک نه دی وفات خو واقعي وفات شوی نو حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک سره ډېره زیاته مینه لږه نه ډېر محبت د وفات خبره پاتې ده خو ختم شو نو دا که موقع وکړه خیر انشاءالله نو آینده جمعه کې به درته بیان کړم